سلامونه او نیکی هیلې زه تاسو ټولو محترمینو ته د موږ د نوي کورس پی سی بي د یوې ورځنیزې ویډیو لپاره تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د اس ام ټي په اړه باندې خبره کوو او بل د اس ام ټي کوم انوایرمنټ فلور انوایرمنټ څه ده دې په اړه باندې خبره کوو. همدا ډېر مهم شی ده چې د اس ام ټي فلور انوایرمنټ باید سره کم وي او په دې کې کوم شان مهم دي باید کوم شان په نظر کې ونیول شي. د دې لپاره درې شیان چې دا ډېر مهم دي لکه هیومیډیټي او ټمپریچر او ډست. دا ډېر مهم شیان دي چې دا باید موږ خامخا په نظر کې ونیسو. نو راځو د دې په اړه باندې خبره کوو چې هیومیډیټي که چیرې زیاته سي یا کمه سي کوم نقصانات کوي، ټمپریچر که چیرې زیات سي یا کم سي کوم نقصانات کوي، او بله تر ټولو غټه خبره چې دغه کوم ډسټ سي دا کوم باید په هغه ځای کې ډسټ که چیرې راسي یعنې که هغه ځای ته دوړې راسي هغه کوم نقصانات رسوي او کوم شان ته نقصان رسوي. نو د هغه دپاره اولین شی چې موږ په نظر کې نیسو هغه لکه هیومیډیټي، یعنی وایو چې د دې هغه کوم نارمل حالت څه ده، یعنې تر ټولو اول هغه نارمل حالت پېژنو چې د دې کوم نارمل حالت ته بعد له هغه که چیرې د هیومیډیټي لیول پورته سي کوم نقصانات کوي، که کښته سي کوم نقصانات کوي، په هغه اړه باندې خبره کوو. نو اول وار راځو د کوم د هیومیډیټي لیول څه ده دا باید موږ په نظر کې ونیسو. اکثره وخت دا رقم وي چې موږ په نورو شیانو باندې کار کوو لکه سولډر پیسټ یا ریفلوس و دغه د انوایرمنټ کوم اصول سی وي، یعنې دا د فلور سی کوم انوایرمنټ دې ته موږ زیات متوجه نه یو، نو باید دې ته هم موږ متوجه سو، دا باید په نظر کې ونیسو، دا ډېر زیات ضروري دی. اوس راځو هیومیډیټي، یعنې د دې هغه کوم نارمل حالت چې ده تر ټولو اول به نارمل حالت پېژنو او بل خود دا کوم هیومیډیټي چې ده دا باید وپېژنو او بل اس ام ټي هم له دې سره باید وپېژنو چې کوم خلک چې اولین وار نو دې ته ډېر مشکل وي چې اس ام ټي څه ده او دا شان. اوس ګورئ مخکې اول وار چې و ترو هول ټیکنالوجي، یعنې مختصره کوم یې ډېر داسې خلک چې هغه ته ترو هول ټیکنالوجي معلوم وي، د صرف فرق دا ده چې اوس سرفیس ماونټ ټیکنالوجي سو، یعنې اس ام ټي سو. هغه کوم تر هول ټیکنالوجیز و هغه به په پی سی بي کې یو سوراخ کېدی، بعد له هغه به کوم کمپوننټس و هغه به د باندې اشنتی او پاتې سو اوس چې ده اس ام ټي یعنې سرفیس ماونټ ټیکنالوجي چې ده دا د پی سی بي له پاسه کوم کمپوننټس دي دا اشنلي، داسې زیات فرق یې نشته، سیم ټو سیم هغه شی صرف دې ته سرفیس ماونټ ټیکنالوجي وایي، هغه ته تر هول ټیکنالوجي وایي. او بل راځي هیومیډیټي. ګورئ هیومیډیټي چې ده هغه د اس ام ټي دپاره چې څومره ضروري ده د هغه لیول وایي، یعنې اوس فرض که یو بل ځای د هغه ځای په هیومیډیټي موږ کار نه لرو، که زیاته وي که کمه وي، مګر د دغه اس ام ټي دا کوم فلور یي د مخصوص د دغه ځای هیومیډیټي باید موږ وڅېړو. هیومیډیټي یعنې رطوبت، هیومیډیټي رطوبت ته ویل کېږي یا لندوالي ته ویل کېږي. نو کوم دغه رطوبت چې ده دا کوم لندوالی چې ده دا باید د دې فلور څومره وي، هغه نورمل حالت چې هغه ته ویل کېږي ریلیټیو هیومیډیټي یعنې آر ایچ. آر ایچ د دې هغه اکسپټیبل رینج چې ده هغه ده 35 to 65، دا د دې لیول. که چیرې ته 35 کښته سي هم خطرناکه ده، که چیرې ته 65 پورته سي هم خطرناکه ده، باید په دې رینج کې وي. او بل دا چې که چیرې هیومیډیټي لیول پورته سي یعنې تر 60 پورته سوه کوم نقصانات لري، د هغه درې نقصانات. اول ده سلمپینګ، سولډرینګ بال او ترډ ده آوټ ګیسینګ. کله چې سلمپینګ یعنی راځو اول واری دا کوم اول پوینټس ده دا ډیسکسو.
کله چې دغه سلمپینګ کوي د دې نقصان ده فریزینګ. کله چې موږ سولډر پیسټ کوو نو کوم دغه د هوا رطوبت چې ده یعنې دا کوم لندوالی چې ده دا که چیرې دی ډېر جذب کړي نو د ریفلو بعده دی فریزینګ کوي. د دې چانس ډېر زیات ده چې دی به فریزینګ کوي. نو همدا پی سی بي خرابوي، کوم کمپوننټس دي دا خرابوي، یعنی د موږ پروډکټ خرابېږي، هېڅ نتیجه نه ورکوي. او بل دا سولډر بار، یعنی کوم نقصانات له سولډر باره پیښیږي دا ډسکسو. دا هم یو سولډر پیسټ مربوط مشکل ده. کله چې هیومیډیټي ډېره وي، یعنی د هیومیډیټي لیول پورته وي او جذب یې کړي، دا د ریفلو بعده چې کوم د حالت وي دا داسې بال قسمه، داسې د گین قسمه داسې شان پیدا کړي، یعنی کله وسې پړسېږي، دا رقم خرابېږي. دا هم پی سی بي ته هېڅ نتیجه نه ورکوي، پی سی بي خرابوي، کمپوننټس خرابوي. دا هم مهم پوینټ. او بل راځي آوټ کیسینګ، یعنی آوټ کیسینګ چې کوم مشکلات رامنځته کوي هغه دا دی، یو خو ګورئ ډېر داسې کمپوننټس له موږ سره شته چې هغه ډېر اساس دی، ډېر زیات اساس دی. که چیرې هیومیډیټي زیاته وي او دوی یې جذب کړي نو دغه کوم کمپوننټس دي، دغه کوم اساس کمپوننټس دا کله کله داسې وپړسېږي، یعنی آوټ ګیسینګ، یعنی او کله چې دوی وپړسېږي او بال د هغه پټاو شي، یا یې زر پټاو شي یا یې څو ټیم بعد پټاو شي، مګر هغه کوم پروډکټ چې د هغه هېڅ نتیجه نه ورکوي، هغه ډېر خراب ثابتوي د خلکو په مخ. نو باید دې شي ته هم متوجه شي. اوس راځو کله چې هیومیډیټي لو سي، یعنی هیومیډیټي کمه سي، باید موږ څه وکړو؟ اول پوینټونه خو د دې وو چې کله هیومیډیټي پورته سي باید موږ څه وکړو. اوس باید هیومیډیټي کمه سي، موږ به څه کوو؟ یعنی کوم مشکلات دته رامنځته کېږي چې دغه کومه هیومیډیټي یعنی د رطوبت لږوالی چې کم شي، دغه کوم سولډرینګ چې موږ کوو، دغه سولډربیلیټي چې ده دا بیا سمه نه ده، دا بیا خرابېږي که چیرې هیومیډیټي کم شي. هغه کوم جوینټونه چې موږ کوم کمپوننټس چې موږ سره جوینټ کوو هغه جوینټونه بیا ماتېږي او خرابېږي. هغه هم که لږ ناوخته وو، که وختي وو، 2 ورځې بعد وو، 3 ورځې بعد وو، 10 ورځې بعد وو، هغه بیا سم نتیجه نه ورکوي، هغه هم خرابتیا رامنځته کوي او هغه هم خرابېږي. او بل راځو دویم پوینټ ته، یعنی ټمپریچر. ټمپریچر په اړه باندې خبره کوو. مخکې له مخکې د ټمپریچر هغه کوم مین پوینټ، یعنی هغه نارمل حالت چې ده دا پېژنو، بعد د هغه او کله چې ټمپریچر پورته چې کوم نقصانات لري، کله چې ټمپریچر کښته چې کوم نقصانات لري، د دې په اړه باندې خبره کوو. د ټمپریچر نارمل حالات، یعنی ما مخکې هم درته وویل لکه اکسپټیبل رینج چې ده د هغه دا ده میکسیمم 25 سنټیګریډ او مینیمم 20 سنټیګریډ. او بله خبره دا ده کوم دغه 22 سنټیګریډ چې ده دا هم په لو ټمپریچر کې حسابل کېږي، او که چیرې تر 25 سنټیګریډ زیات شي، یعنې 26 27 28 چې دا په های ټمپریچر کې حسابل کېږي. کوم دغه های ټمپریچر چې ده په دې کې هم هغه د سولډر بال مشکل چې ده هغه رامنځته کېږي، مخکې موږ ډسکس کړی. او پاتې سو په لو ټمپریچر کې چې ده په دې کې ګورئ د پرنټینګ په وخت کې چې کوم هغه رولینګ کوي، هغه رولینګ یې سم نه کېږي، دا هم په دې وجه هم پی سی بي خرابېږي. او بل دا دغه کوم اسټنسل چې ده او دا پی سی بي ده دا چې څه وخت داسې وینې سره جلا کوي، دغه جلاوالی بیا سم نه کېږي، هغه په هغه وخت کې نه کېږي دا جلاوالی چې ټمپریچر لو وي،
یعنی که های سي سولډر باندې مشکل راولي او که چیرې لو سي دغه سټنسل او دغه کوم پی سی بي چې لکه دا جلاوالی سم نه کېږي په دې باندې هم پی سی بي خرابېږي او دلته هم اکثره پی سی بیانې خراب پی سی بي سمه نتیجه نه ورکوي او د ټمپریچر کنټرول چې ده هغه خو لکه تاسو ټول ته معلومه ده ټمپریچر کنټرول په اسی باندې پې کنټرولوو یعنې اسی به لګوو که چیرې ټمپریچر لیول پورته وي باید هوا ورته یخه کړو او که چیرې کم وي باید سړی کړو او بله خبره دا ده چې هیومیډیټي لیول که چیرې کم سي یعنی دغه د هوا رطوبت یا د لندوالی چې ده دا که چیرې کم سي په دې حالت کې به بیا څه کوو دا هم یو سوال ده په دې حالت کې غټې کمپنیانې چې دي هغه ډي هیومیډیټیفایر لګوي دا د دې لپاره لګوي چې دا د کوم د هیومیډیټي نارمل حالت چې ده دا برقرار وساتي دغه ډي هیومیډیټیفایر چې دا یو داسې ډیوایس ده چې هغه اوبه شیندي یعنې په داسې ډول یې نه شیندي لکه یا په پی سی بي واچوه یا په ایس ام ټي مشین باندې واچوه یا نور داسې وایرینګ چاند دا سره خراب کړي دومره ډېرې نه وي داسې د سپري په شکل باندې شیندي د سپري په شکل چې ده وشیندلې هغه هیومیډیټي لیول چې ده هغه نارمله ساتي او بل پوینټ چې ده SMT dust free یعنی دا باید دغه کوم انوایرمنټ چې دا باید له دوړو پاک ولې دا دوړې هم دته ډېر نقصان رسوي دغه کوم کمپوننټ چې موږ استعمالوو دې کې ډېر داسې اساس کمپوننټس راځي لکه آیسي او بل داسې دا هم یو ډېر اساس دی که چیرې دې ته دوړې ورسي هم دا خرابېږي پی سی پي خراب وي سمه نتیجه نه ورکوي او بل تر ټولو غټه خبره دا ده دغه کوم اس ام ټي مشین چې دا هم له دوړو ډېر بد که چیرې دته دوړې ورسي د ده سنسر خرابېږي د ده کوم سنسر چې خراب سو په دې وجه هم ډېرې پی سی بیانې دی خرابوي او ډېر پی سی بیانو ته نقصان رسېږي نو یعنې په دې کوم پوینټونه چې دي یعنې دا کوم تدابیر چې دي دې سره باید موږ پام وکړو له دوړو سره له هیومیډیټي سره له ټمپریچر سره ولې که نه اوسي دغه کوم کار چې د دا مخته نه ځي یعنې پی سی بي چې خرابه سوله نو ستا پروډکټ خراب شو هېڅ نتیجه یې نه کړه نو راځو بله اخري خبره دا ده چې څنګه موږ کولی شو چې له دغه دوړو دغه د موږ کوم انوایرمنټ سره دا څنګه وسو په دې کې هم اکثره غټې کمپنیانې او کوچنۍ کمپنیانې قسمه قسمه طریقې استعمالوي یو دا داسې ایر ډور یعنې هغه دروازې پورته چې داسې پنکه یې لګولې وي چې څو وخت څوک ننوځي د باندې هوا را خلاصه کړي کومې دوړې چې هغه ورک شي او هغه کارمند هلته ننوځي کوم چې هلته کار کوي یا کوم شخص هلته ننوځي او بل غټې کمپنیانې چې دي هغه د دې لپاره یو کوکه جوړه کړې چې هلته ننوځي ډېرې پنکې لګېدلې له پورته طرفه څه له څنګ له طرفه څه څلورو خواو ته پنکې لګېدلې دا په یو دم باندې سټارټ کړي هغه کوم دوړې چې هغه ټولې ورک شي بعد له هغه ده ته اجازه ورکړي چې دی ننوځي نو دغه رقم طریقې ستاسې باید موږ دا انوایرمنټ له دوړو وساتو یعنې تر ټولو اولین خبره دا ده چې باید د ده په هیومیډیټي باندې هم توجه وکړو او په ټمپریچر باندې هم او په ډسټ باندې ولې دا درې هغه مهم پوینټونه دي چې دا پی سی بي ته تاوان رسوي او د موږ پروډکټ نه کامیابه کېږي که چیرې موږ غواړو چې کامیابه شو او ښه کار وکړو باید دغو درې شیانو ته متوجه شو